بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم پتیر درس کې مو د بسم الله متعلق 5 خبرې ذکر کړې وې. راځي مولوي صاحبانو په صورت کې شروع کوو. یو ځل ساده ترجمه کوو بیا راځو د کلماتو وضاحت ته. رب کریم فرمای الحمدلله ټول صفات د الوهیت او د خدای توبه لله ثابت دی الله تعالی لرا او الله تعالی مستحق د دغه صفات دی او د پوره خاص دی. حس الله تعالی رب العالمین چې تربیت کوونکی او روزونکی د ټول عالم دی. الرحمن الرحیم حس الله تعالی چې عام مهربان دی او خاص مهربان دی. مالک یوم الدین حس الله تعالی چې مالک د ورځې د جزا دی او دام وای مالک د ورځې د جزا دی او مالک په ورځې د جزا کې هم دی. د ورځې د جزا هم مالک دی او په ورځ د جزا کې هم مالک دی. مولوی صاحبانو راځئ الحمدلله کلماتو تراشی. الحمدو کې حمد دی. په دې حمد کې هم مونږ تاسو باید دلته 5 شیان وپېژنو. اول حمد چاته وایي، دویم حامد څوک دی، دریم محمود څوک دی، دا حمد د چا ویلی کېږي، څلورم ما به الحمد څه شی دی، دا بنده چې په حمد وایي نو هغه دي څه شی، پنځم تخصیص د حمد تر رب العالمین پورې چې حمد د الله تعالی پورې خاص دی. دا 5 خبرې مونږ تاسو دې کې ذکر کوو. اول حمد چې دی لغتا راځي په معنا د ستاینه سره، ستاینه پښتو کې. عربی کې لغتاً حمد راځي په معنا د ثنا بالجمیل، ثنا بالجمیل اوصاف حسنه د چا ذکر کول، یا په فارسی کې تنه تعبیر مونږ تاسو کو په ستودن سره، ستودن ستایش، دا د حمد معنا لغوي ده. حمد شرعا چاته ویلی کیږي چونکه لفظ شرعی ده حمد او الفاظ شرعیه با اکثرا حملولی شي په معنا شرعی باندې. معنا شرعی د حمد څه شی ده؟ نو دې ځکه علماء کرام لیکلي دي چې حمد هو ذکر صفات الله تعالی ونعمه
وفضائله تعظیما و اعتقادنا. حمد عبارت دے ذکر و صفات اللہ در رب العالمین صفتون ذکر کول او در رب العالمین نعم ذکر کول نعمتون او در رب العالمین فضائل ذکر کول. خدا فضائل در رب العالمین ذکر کول تعظیما و اعتقادنا. کلنا کلا کستاسو فکری مولی صاحبانو یو سوک د یو چا نعم یا د یو چا فضائل ذکر کی و د غرض په ذکر کولو د فضائل او د اوصاف حسنه او سره دا خدا غس تعین نوی لکه سړی را روان دی جاهل او غبي سړی دی او تور توای دغه د خیر نابغه راغی هغه غریب بچی دی د جهالت په اخري انتها کې وي او تبه د امت نابغه ورتوی نو نابغه خو ښه صفت دی بد صفت خو نه دی ولیکن دا ته چې دا صفت ذکر کې نو ستا مقصود په ذکر کولو د دغه صفت کې د دې سړي ستاینه خو نه ده بلکې دغسې اوصاف ذکر کول دا سبب د اهانت وي د سپکاوي سبب وي. نو د همدې وجې نه د حمد سره دا قید علما لګي تعظیما. دا ته چې دغه اوصاف حسنه او صفات د یو چا ذکر کې مقصود به د په ذکر کولو د دغې صفاتو کې د دغه انسان تعظیم وي او دغه صفات به ذکر کوي و اعتقادا د اعتقاد د حیثیت نه مقصود به دی یعنی عقیده به د په همدې باندې وي دې ته مولوي صاحبانو حمد ویلی کېږي. یا غبل تعریف چې موږ او تاسې په کتابونو کې کوو چې حمد چاته وایي هو الثناء باللسان. دا ثنا د ذکر خیر د یو چا دی په ژبه باندې په ژبه باندې د یو چا ذکر خیر وکړي او د یو چا ثنا وکړي. دا ثنا په څه شي باندې وکړي؟ علی الجمیل. علی الجمیل د یو چا اوصاف حسنه په ژبه باندې بیان کړي او دغه اوصاف حسنه په ژبه باندې بیانول او ذکر کول علی جهت التعظیم د تعظیم د لحاظی یعنی مقصود دی پدې کې د دغه کس اهانت نه وي بلکې مقصود دی د دغه کس هغه تعظیم وي په ذکر کولو د دغه اوصاف جمیله کې او د اوصاف حسنه کې او دغه اوصاف جمیله او حسنه ذکر کول بیا عام دي که په مقابل د نعمت کې وي او که په مقابل د نعمت کې نه وي. یو چا ښېګڼه در سره کړې ده د هغې په مقابل کې لګی د هغه اوصاف جمیله او اوصاف حسنه ذکر کوي دام حمد دی او که چېرته را لګیا د دغې کس ستاینه کوي اوصاف جمیله ذکر کوي او په مقابل د نعمت کې نه نو دې ته هم څه شی ویلی کېږي؟ حمد ویلی کېږي چې په ژبه باندې د یو چا اوصاف حسنه بیان کړي. مولوي صاحبانو نور خو ښکته د رسالو خبرې دي تاسو کړي دي معلومیږي دا تېنه دوه خبرې اهمې د تعریف د حمد نه. یوه خبره تېنه دا معلومیږي چې کله مو په تعریف د حمد کې وویلې هو الثناء باللسان نو دا معلومه شوله چې ګوره مورد د حمد دا خاص دی. دا حمد چې په کوم ځای واردېږي یعنی حمد چې په کوم شي کېږي حمد چې په کوم شي ادا کېږي هغه خاص دی چې ژبه ده یعنی حمد به صرف تنها په ژبه باندې وي او دا چې مو وویل چې عامه ده چې د نعمت په مقابل کې وي او که نه نو دې نه دا معلومیږي چې متعلق د حمد دا څه شی دی؟ عام. متعلق څه معنا مولوي صاحبانو؟ متعلق د حمد یعنی باعث په حمد باندې. متعلق د حمد معنا باعث په حمد. دا حامد چې را لګېږي او دی حمد کوي نو هلکه په دې حامد باندې د حمد باعث څه شی دی؟ نو دی وی باعث د حمد کله په ده باندې نعمت وي چې د کس د ده سره ښېګڼه کړې ده او کله چې دی باعث په حمد باندې نعمت نه وي. نو چې باعث په حمد باندې نعمت نه وي نو بیا په دې ځای کې هغه حمد ولې کوي دا سړی چې حمد نعمت باعث نشه نو باعث په ده باندې څه شی وي؟ نو علماو لیکلي دي په دې صورت کې باعث په حمد باندې وجود د صفاتو کمالیه وي په ذات د محمود کې. وجود د صفاتو
دا دی چې رالګېږي د چا ستاینه کوي د هغې شخص په ذات کې کمالي صفات موجود دي د هغې صفاتو په بدل کې دی رالګېږي د هغه ستاینه کوي نو دې ته څه شی ویلی کېږي حمد نو چې تعریف د حمد مو وکړه د هغې سره د شکر تعریف هم درته رامعلومیږي د رسالو خبرې دي دا مو هلته کړي خو دا خبرې مو دې کې فقط د دې دپاره وکړو چې موږ حمد وپېژنو چې حمد چاته وایي اوس دا ځان سره یاد کوي عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ نه رانقل دی هغه مبارک فرمای وای دې کې مراد د حمد نه حمد شرعي دی او حمد شرعي چاته ویل کیږي حمد شرعي عبارت دی د ذکر د صفاتو د الوهیت د رب العالمین نه ذکر د چا یو څوک راولګيږي د الله تعالی د خدایتوب صفتونه ذکر کی نو دې ته څه شی وایي حمد حمد د چا نه عبارت دی ذکر د صفاتو د الوهیت د خدایتوب صفتونه ذکر کول دې ته حمد وایي وشوه دویم مولوي صاحبانو په دې ځای کې چې دی حامد دی حمد مو وپېژنده حامد څوک دی دا حمد څوک وایي نو علماء کرام لیکي حامد عام دی خالق وي او که مخلوق وي حامد عام دی خالق وي او که د دې وجې نه موږ تاسو رسالو کې د حمد څلور اقسام ویلي دي وی حمد چې دی کله حمد د حادث لروي یو بنده راپورته شي د بل بنده ستاینه کوي کله حمد د حادث قدیم لروي بندگان د الله تعالی ستاینه کوي کله حمد د قدیم لروي رب العالمین د خپل ذات او د خپل ځان ستاینه کوي او کله حمد د قدیم حادث لروي الله تعالی د خپلو بندگانو ستاینه کوي نو دې ته چې دی حمد ویلی کېږي نو حمد عام دی حامد عام دی حامد خالق وي او که حامد مخلوق حامد الله تعالی دی او که حامد څوک دی مخلوقه خدای حمد کوي درېمه مسله مولوي صاحبانو دا ځان سره یاده کوي محمود څوک دی محمود نو دا زده کوي چې محمود په حمد شرعي سره هو الله سبحانه وتعالی دا یوازې او یوازې رب العالمین دی محمود په چا سره دا قید ورسره ولګوئ محمود په حمد دا یوازې او یوازې څوک دی او دا چې رب العالمین محمود دی په حمد شرعي سره دغه حمد شرعي قرآن کریم کې رب العالمین ته 19 ځایه ثابت دی څو ځایه ثابت دی 19 او یو مولوي صاحبانو هغه حمد لغوي دی حمد لغوي نو حمد لغوي بندگانو تم ثابت دی د هغې دپاره مثال او نمونه څه شی ده قرآن کریم کې راځي په سوره بني اسرائیل کې په 9 نمبر آیت کې رب العالمین فرمای عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا عسى ان يبعثك ربك نو ګوره په دې ځای کې مقام په صفت کې محمود راغلی دی نو محمود خو د اسم مفعول صیغه ده ماده د دې حمد ده نو ګوره مقام ته محمود ویلی خو دا مقام ته چې محمود ویلی نو دې ځای کې به د حمد نه کوم حمد مراد وي حمد لغوي نه حمد شرعي کم حمد به ترې نه مراد وي او لغوي معنا موږ تاسو ته وکړه ستودن ستایش ستاینه چې هر تعبیر تاسو کوئ نو دې ځای کې به د حمد نه حمد لغوي مراد وي نه حمد شرعي وروستو بله خبره درته کوم درېمه خبره دا مولوي صاحبانو یا څلورمه چې محمود بهي څه شی ده محمود بهي دا بنده چې رالګېږي او دی په هغې الفاظو باندې د رب العالمین ستاینه کوي نو دې ځای کې علماء کرامو لیکلي دي محمود بهي ټول صفات د رب العالمین دي عامه ده که صفات ثبوتي وي او که صفات سلبي وي بنده چې په د رب العالمین ستاینه کوي نو هغه څه شی دي ټول صفات د رب العالمین عامه ده که سلبي صفات وي او عامه ده که ثبوتي صفات وي سلبي صفات چاته وایي هغې ته ویلی کېږي چې د هغې په مفهوم کې سلب معتبر وي او ثبوتي صفات چاته ویلی کېږي د هغې ته ویلی کېږي چې د دې په مفهوم کې سلب معتبر نه وي بلکې د هغې په مفهوم کې ثبوت پروت وي لکه الله تعالی حی دی دا ګوره ثبوتي صفت دی
الله تعالی قیوم دی، دا ثبوتی صفت دی. الله تعالی خالق دی، رازق دی، مالک دی، دا ثبوتی صفت دی. دا نور صفات راځي لا یعوده حفظهما، د ځمکې آسمانونو ساتنه پر رب العالمین درنده نه ده. تاسو ته په کتابونو کې دام راځي الله تعالی لیس بجسم، رب العالمین جسم نه دی، رب العالمین جوهر نه دی، رب العالمین عرض نه دی، الله تعالی متمکن فی مکان نه دی. دی صفات و تک څه شی وایي؟ صفات سلبیه. ولی ځکه د دې په مفهوم کې سلب معتبر دی او د دې په مفهوم کې نفی معتبره ده. نو که یو بنده را ولګېږي د رب العالمین دا ثبوتی صفات ذکر کوي او که چېرته دی د رب العالمین دا سلبي صفات ذکر کوي، خو که ذکر د صفاتو ثبوتیو کوي او یا ذکر د صفاتو سلبیو کوي نو د دواړو ته حمد ویلی کیږي. ورسېدی تاسو په دې ځای باندې. نو بله خبره څه شی وه؟ محمود به. نو محمود به څه شی ده؟ ذکر د صفاتو ثبوتیو او سلبیو د رب العالمین. بنده چې ستاینه کوي نو په دې صفاتو باندې د رب العالمین ستاینه کوي. اوس دا خبره چې مولوي صاحبانو مونږ تاسو وکړله چې محمود به صفات شو د رب العالمین، عامه د سلبي دی او که ثبوتي دی. نو محمود څوک وه؟ نو هلته مونږ تاسو یوه خبره وکړله چې محمود په حمد شرعي سره هو الله سبحانه وتعالی دا رب العالمین دی. دا خبره چې مونږ تاسو وکړله چې محمود په حمد شرعي سره رب العالمین دی، بل څوک نه. دا د کوم ځای نه را معلومو؟ کلم چې مونږ تاسو د حمد تشریح وکړه، د حمد د تشریح نه بعد ګوري دلته راغله لله. دا لله تاسو ویلی دي دوه کلمې دي، یو لام د حرف جر او دویم الله کلمه د جلال ده. دې ځای کې به دا تعبیر زده کړئ مولوي صاحبانو. لفظ د الله به نه وایي، سره د دې چې اطلاق په د لفظ کېږي خو مناسبه نه ده. د ادب کلمه دا ده چې باید تاسو به کلمه د جلال ووایئ. نو کلمه د جلال دا مجرور دی د لام جاره دپاره، او دا لام جاره تاسو ویلی دي په شرح میات عامل کې دا د حروفو معانیو د جملې نه دی. د دې لام جاره ډېرې معناګانې دي. یوه معنا د لام جاره دا لام راځي د پاره د اختصاص. لام راځي د پاره د چا؟ او اختصاص چاته ویلی کیږي؟ اختصاص عبارت دی اثبات الشیء للشیء والنفی عما عداه. اختصاص دی ته ویلی کیږي چې ته راولګېږي یو شی بل شي لره څه شی کې ثابت کې، والنفی عما عداه او د نورو نه نفي کې دې ته څه شی وایي؟ اختصاص. څه شی ورته وایي؟ اثبات الشیء للشیء والنفی، یو شی بل شي لره ثابتول او د نورو نه نفي کول، دا د اختصاص معنا ده. چې ته راولګېدلې اختصاص دې وکړه، معنا یو شی دې بل شي لره ثابت که او د نورو نه دې نفي که، نو اثر مرتبه په دې باندې دا دی چې خاصه تاسو ویلې د چاته ویلی کېږي؟ ما یوجد فیه ولا یوجد فی غیره، چې دا به په ده کې موجودېږي، ولا یوجد فی غیره او د ده نه علاوه په نورو کې او په غیر کې به نه موجودېږي، دې ته خاصه ویلی کېږي. نو چې کله په دې ځای کې مولوي صاحبانو دا لام لام الاختصاص شه، نو لام الاختصاص کې قانون دا دی چې دغه لام دا خپل ما قبل تر خپل مدخوله پورې خاص کوي. دا لام خپل ما قبل د چا پورې خاص کوي؟ د خپل مدخوله پورې. نو ما قبل د لام نه څه شی شو؟ حمد. مدخول د لام څه شی دی چې دا لام په چا داخل دی؟ کلمه د جلال. نو چې مدخول د لام کلمه د جلال شوه نو د دې وجې نه موږ تاسې وایو چې حمد ثابت دی رب العالمین لره او دغه حمد تر رب العالمین پورې خاص دی. حمد الله تعالی لره ثابت دی او دا حمد تر رب العالمین پورې خاص دی او دا بل چا لره نه دی ثابت. او دې ته بیا لام الاستحقاق هم وایي. علما کرام لیکي لام الاستحقاق چاته ویلی کېږي؟ یعنی دا چې دا حمد تر رب العالمین پورې خاص شه نو معنا دا ده چې رب العالمین مستحق هم دی، الله تعالی مستحق دی. دا صفات د رب العالمین نه علاوه بل چاته چې دی دا نه دي ثابت. اوس چې مو کله دا مسله ذهن کې کېناستله دې ځای کې یوه شبه راځي او دغه شبه تاسو ښکته رسالو کې زده کړې ده. هغه شبه دا ده مولوي صاحبانو دا ځای ښه په دقت سره واورئ. هغه شبه دا ده
تاسو ته ویل کېږي چې ته وایې چې دا لام په دې ځای کې لام الاختصاص دی او لام الاختصاص دې ته ویلی کېږي چې دغه لام د خپل ماقبل تر خپل مدخوله پورې خاص کوي. نو او به وایي چې مثلا دې ځای کې حمد دی او دې ویل چې دا حمد تر رب العالمین پورې خاص دی. نو شوبه دا د خلک به درته وي چې حمد خو د رب العالمین پورې نه دی خاص، ولې دا اوس موږ ونه ویل چې عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا. مقام ته محمود ویلی شوی، مقام ته حمد ثابت دی. نو چې مقام ته حمد ثابت دی نو ته څنګه وایي چې حمد خاص دی تر رب العالمین پورې؟ حمد د پاره خو څلور اقسام موږ او تاسې ذکر کوو. په هغې اقسامو کې یو قسم د حمد دا دی چې حادث راولګېږي د حادث تعینه وکړي، قدیم راولګېږي د حادث تعینه وکړي. نو چې حادث ته حادث تعینه کړي خو معلومیږي دا چې حمد حادث ته هم ثابت دی. دا مونږ او تاسو چې په خپلو کې د یو بل صفات ذکر کوو نو دې ته په ژبه باندې خو دې باندې هم د حمد اطلاق کېږي. ته رالګېږي د یو چا ستاینه کوې اوصاف جمیله ذکر کوې او دغه اوصاف جمیله ته ذکر کوې په ژبه باندې. دا اوصاف جمیله ذکر کوې د جهت د تعظیم نه، خو دې ته هم څه شی ویلی کېږي؟ حمد ویلی کېږي. نو څنګه موږ تاسو وایو چې حمد تر رب العالمین پورې خاص دی، سره د دې نه چې حمد د الله تعالی نه ما سوا بل چا مخلوق ته هم ثابت دی. نو چې کله دا اعتراض کته رسالو کې په موږ او تاسو کېږي هلته علما مختلف جوابونه کوي. یو جواب دا کوي وایي موږ وایو چې او حمد تر رب العالمین پورې خاص دی، خو مخلوق ته چې کوم حمد ثابت دی وایي چونکې مخلوق هم خپله حادث دی، صفات د مخلوق هم حادث دی. مخلوق خپله مستقل نه دی په خپل وجود کې، بلکې دې مخلوق ته وجود بل چا ورکړی چې هغه رب العالمین دی. نو چې د مخلوق وجود د رب العالمین د لوري عطا ده، نو د دغه مخلوق چې کم صفات دي نو هغه صفات هم د مخلوق ته رب العالمین ورکړي دي. د په خپلو صفاتو کې مستقل نه دی. نو چې په صفاتو کې مستقل نش او په خپل وجود کې مستقل نشه، وجود هم رب العالمین ورکړی او صفات هم رب العالمین ورکړي. نو رجع د صفاتو د مخلوق وی رجع د صفاتو د چاته کېږي؟ د خالق ته. نو د دې وجې نه موږ او تاسې وایو چې صفات ټول تر رب العالمین پورې خاص دي. دا جواب چا کړی دی په خپل ځای باندې ښه جواب دی، ګرچې نیوکې د علماو به ورباندې وي خو دې کې زموږ او ستاسو تفصیل غرض نه دی، خو یو جواب علماو کړی. دویم جواب علماء کرام دې ځای کې دا کوي وایي چې نه، دا موږ چې وایو چې حمد تر رب العالمین پورې خاص دی الحمدلله، نو دا کوم حمد خاص دی؟ دا کوم یو حمد تر رب العالمین پورې خاص دی؟ نو وختي تاسو ته ما وویل چې دې ځای کې محمود په حمد شرعي سره هو الله سبحانه وتعالی. دا څوک دی؟ محمود په حمد شرعي سره څوک دی؟ نو چې کله مونږ تاسې وویل چې محمود په حمد شرعي سره الله تعالی دی، نو دې ځای کې مراد د حمد نه تاسو ته د عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما قول ما نقل کا چې مراد د حمد نه حمد شرعي دی. نو چې مراد د حمد نه حمد شرعي شه، حمد شرعي عبارت د صفاتو د الوهیت او د خدایتوب د رب العالمین نه، نو داسې تعبیر مونږ تاسې وکړه چې الحمدلله حمد شرعي تر رب العالمین پورې خاص دی، یعنی صفات د الوهیت او د خدایتوب تر رب العالمین پورې خاص دی. کم صفات چې مخلوق ته بیانېږي یا کم حمد چې هغه مخلوق ته ثابت دی نو هغه حمد حمد شرعي نه دی، بلکې هلته مراد د حمد نه کم حمد دی؟ حمد لغوي. نو چې کم حمد ثابت مخلوق ته دی هغه حمد ثابت رب العالمین ته نه دی، او چې کم حمد رب العالمین پورې خاص دی هغه حمد بیا مولوي صاحبانو ثابت چاته نه دی؟ مخلوق ته نه دی. نو کم حمد چې الله تعالی ته ثابت دی نو هغه حمد د صفاتو د خدایتوب نه دی، او کم حمد چې بندگانو ته ثابت دی هغه حمد د صفاتو د چا نه دی؟ د بندتوب نه دی. الله تعالی قدیم دی، صفات هم قدیم دی، او بنده چې دی څه شی دی؟ حادث دی، صفات هم حادث دی. نو چې الله تعالی قدیم شه صفات هم قدیم، بنده حادث شه مولوي صاحبانو صفات هم حادث. نو د دې وجې نه بنده ته چې کم صفت ثابت وي هغه به حادث صفت وي، او رب العالمین ته چې کم صفت ثابت دی نو هغه به قدیم صفت وي. نو ځکه موږ او تاسې وایو چې د خدایتوب صفتونه تر رب العالمین
العالمین پورې خاص دي او کم صفات چې بنده ته ثابت دي هغه صفات د خدای توب نه دي بلکې هغه صفات د چا دي د بنده توب هغه صفات د چا دي په دې ځای باندې تاسو ورسېدلی نو چې کله مو دا فرق وکړه ګوره یو حمد دی هم رب العالمین ته ثابت دی او هم بندگانو ته او ویل چې الله تعالی ته کم حمد ثابت دی نو دا د خدای توب صفت او بنده ته کم ثابت دی نو دا د بنده توب صفت داسې ډیر صفات قرآن کریم کې شته او په شریعت مطهره کې شته دی چې هغه ثابت هم رب العالمین ته وي او هغه ثابت هم چاته وي بندگانو ته وي زمونږ کتبو د عقایدو کې بیا دا خبره راځي چې کم صفات الله تعالی او بنده دواړو ته ثابت وي لکه یو صفت دی هم رب العالمین ته ثابت دی هم بنده ته لکه مثال د قرآن کریم کې براشي د رب العالمین په باره کې راځي الله لا اله الا هو الحي القیوم ګوره رب العالمین ته حی ویلی شوی حی د الله تعالی صفت دی نو حی د بنده صفت هم دی بنده ته هم حی ویلی کیږي قیوم د رب العالمین صفت دی قیوم د بندگانو صفت کې هم راځي رؤوف و رحیم د الله تعالی صفتین دي دا د بنده په صفاتو کې هم راځي نبی علیہ السلام ته رب العالمین وی حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم ګوره رؤوف و رحیم نبی علیہ السلام ته ویلی الله تعالی شائی او مرید دی بنده هم شائی او مرید دی د دم اراده صفت دی دې ته ورته داسې نور صفتونه هم شته دی نو ګوره الله تعالی تم ثابت دی او بنده تم ثابت دی یا لکه دغه رنګ حمد دی تاسو ګورئ حمد الله تعالی تم ثابت دی او حمد بنده تم ثابت دی دغه صفات چې مشترک راشي د الله تعالی او د بندگانو په درمیان کې نو د دې صفاتو په باره کې به موږ او تاسو سره کم عقیده لرو عقیده به زموږ او تاسو د دې صفاتو په باره کې دا وي مولوي صاحبانو چې دغلته چې دا کم اشتراک دی په دې صفاتو کې دې اشتراک ته ویلی کېږي اشتراک لفظي څه شی ورته وایي اشتراک لفظی څه معنا یعنی دغه لفظ هم خالق ته ثابت دی او دغه لفظ هم مخلوق ته ثابت دی نو دا اشتراک لفظی دی هر چې اعتبار د معنا دی چې د دې معنا اوس په حق د رب العالمین کې څه شی ده او د دې معنا په حق د بندگانو کې څه شی ده نو په حق د معنا کې بیا زموږ علماء کرام د عقایدو لیکي چې یراد فی حق الله د دغه الفاظو نه به یوه معنا مراد کیدی شي په حق د رب العالمین کې غیر د هغې معنا نه چې کومه معنا مراد کیدی شي په حق د بندگانو کې یعنی دې ځای کې کوم اشتراک دی فقط اشتراک لفظي باقی چې کومه معنا ته په حق د رب العالمین کې مراد کوي نو دا معنا بغیر وي د هغې معنا نه چې کومه معنا په حق د چا کې مراد ده د بندگانو کې یعنی د بندگانو په حق کې به د دغې لفظ نه یوه معنا مراد وي او د الله تعالی په حق کې به د دغې لفظ نه بله معنا مراد وي او په شرلقاید کې به درته راشي چې دې صفاتو ته صفات کوم صفات وي اشتراک لفظي وي هلته د علم په ضمن کې دا خبره کړې ده او هر چې اعتبار د معنا دی یا اشتراک معنوي دی نو دلته درته وایي چې بحیث لا مناسبة بینهما یا لکه د معنا په اعتبار باندې د دغې دو لفظونو په خپل درمیان کې سره هېڅ کوم قسمه مناسبت نشته دی د معنا په اعتبار څه شی نشته دا ځای واورئ د معنا په اعتبار هیڅ مناسبت نشته دی فقط څه شی دی اشتراکي لفظي د معنا په اعتبار څنګه مناسبت نشته دی ګوره دې ځای کې د حمد کې اوس وګورئ که نه موږ تاسو ویل چې حمد الله تعالی تم ثابت دی او حمد بندگانو تم خو د اشتراکي لفظي شه اوس د معنا په اعتبار باندې چې موږ تاسې وګورو کومه معنا چې په حق د رب العالمین کې مراده ده هغه معنا په حق د بنده کې نه ده مراده هېڅ مناسبت د دې دواړو معناګانو نشته ولې ځکه کومه معنا چې په حق د رب العالمین کې مراده وه نو هغه صفات د چا وه د خدای توب او کومه معنا چې په حق د بندگانو کې مراد ده نو هغه صفات د چا دي د بنده توب او چرته د خدای توب صفت او چرته د بنده توب صفت د دې په منځ کې سره بونې بعید هیڅ مناسبت سره نه لري همدغه رنګې حی او سمیع او بصیر راواخله حی سمع بصر دا صفات رب العالمین تم ثابت دي او دا صفات بندگانو تم ثابت دي خو چې دغه صفات الله تعالی ته ثابت دي
نو هغې نه مراد کوم صفت دی د خدای توب صفت او چې دغه صفات بندګانو ته ثابت دی نو دلته به کوم صفت مراد وي د بندتوب صفت او د خدای توب او د بندتوب د صفاتو په درمیان کې سره څه شی نشته دی هېڅ مناسبت نشته دی دې ته فقط اشتراک لفظي ویلی کېږي دغسې الفاظ چې راغلل چې د هغې الله تعالی ته هم ثابت و بندګانو ته هم ثابت وه نو بس صرف موږ به وایو چې دلته اشتراک لفظي دی باقي د معنا په اعتبار د دې دواړو په درمیان کې سره هېڅ قسمه مناسبت نشته دی تاسو په دې ځای ورسېدئ که ونه رسېدئ ورباندې نو چې کله مو دا خبره ذهن کې کېناستله نو دا خو د ټولو صفاتو په باره کې موږ او تاسې کوو چې کوم صفات د رب العالمین او د بنده په درمیان کې مشترک دي نو یو ټکي ته بل راشئ د هغې صفاتو د جملې نه مولوي صاحبانو یو صفت بل چې د الله تعالی او د بنده د صفاتو په درمیان کې هغه مشترک دی هغه صفت العلم دی ور علم رب العالمین تم ثابت دی او علم بنده تم ثابت دی الله تعالی تم عالم ویلی کېږي او بنده ته هم څه شی ویلی کېږي عالم نو چې علم د بنده صفت هم دی او علم د رب العالمین صفت هم دی نو دې ځای کې چې موږ او تاسې فرق کوو د دې دواړو په درمیان کې نو فرق به څنګه کوو څوک به درته وایي چې هلکه علم د الله تعالی صفت او ته راغلی علم د مخلوق ته ثابت که مشرک شي ورباندې وایي نه علم رب العالمین تم ثابت دی او علم بنده تم ثابت دی دا فقط اشتراک لفظي دی نو چې فقط اشتراک لفظي شه نو کوم علم چې د رب العالمین صفت دی هغه غیر دی د هغې علم نه چې کوم علم د چا صفت دی د بنده الله تعالی ته چې کوم علم ثابت دی نو هغه صفت د خدای توب دی او بنده ته چې کوم علم ثابت دی نو دا صفت د چا دی د بنده توب نو چې دا صفت د بنده توب شو د خدای توب او د بنده توب د صفت په درمیان کې سره څه شی دی اس قسمه مناسبت چې کله دې باریکۍ ته متوجه شئ نو اوس به د یوې لویې کندې او د میدان د تکفیر نه تاسو راوځئ مولوي صاحبانو دا نن تاسو وګورئ دا مسلمانان لګیا دي ډېر په ادناد نه خبرو باندې یو بل ته کافران او مشرکان او زندقان وایي او د اسلام د دایرې نه خلک وباسي ورباندې د هغې مسایلو د جملې نه چې خلک نن سبا رالګېږي او یو بل ته ورباندې کافر وایي او د اسلام د دایرې نه ورباندې خلک وباسي یوه مسله دا د مولوي صاحبانو دا نن سبا په دې باز فیسبوکو کې هم ګرمه یو په واټساپو کې هم ګرمه ده او بحثونه هم ورباندې روان دي هغه مسله دا ده چې د مخلوق په علم باندې اطلاق د علم الغیب کېږي او که نه تعبیر داسې وکړي چې دا زه درته کم شی وایم داسې تعبیر چېرته ونه کړي چې مخلوق ته عالم الغیب ویلی کېږي او که نه داسې ووایه چې د مخلوق په علم باندې د علم الغیب اطلاق کېږي او که نه نو دوه قسمه خلکو سره مخ یو موږ او تاسو ځینې داسې خلک دي چې په داسې انداز باندې رالګېږي او دغه اطلاق د علم الغیب په علم د مخلوق باندې کوي او مخلوق ته په دغسې انداز باندې د علم ثابتوي چې دی په هغې کې عقیده د دې لري چې علم د مخلوق او علم د خالق دلته سره مساوي او برابر دي یو دا قسم طیفه ده او دویم دا قسم طیفه ده چې د خولې نه دا ټکی راووته چې په علم د مخلوق باندې اطلاق د علم الغیب کېږي نو تیاره ټاپی په ژب کیسې په تندي درته ولګې ولاړې مشرک شو او بېدینه شوې ولې وایي دا خو د رب العالمین صفت او د الله تعالی صفت د مخلوق ته ورکړه او د رب العالمین صفت چې مخلوق ته ورکړي نو په دې باندې خو کافر کېږي نو ته به وایي چې و مولوي صاحب تقریبا اویو مفسرین کرامو د مخلوق په علم باندې د علم الغیب اطلاق کړی د هغې اویو مفسرینو د جملې نه که تاسو لاسرسی ورته لري او کتابونه در سره تاسو تفسیر ابن کثیر وګورئ د دغې آیت لاندې چې وعلمناه من لدنا علما د حضرت خضر علیه السلام په باره کې په تفسیر ابن کثیر کې راځي دغې آیت لاندې سوره کهف چې د خضر علیه السلام په باره کې وایي چې خضر علیه السلام وی یو سړی یعلم علم الغیب یعلم علم الغیب چې د علم په چا باندې په علم الغیب باندې یعنی په علم د غیب پوهېده دا تفسیر ابن کثیر راخستی دی همدارنګې که نه وي تاسې تفسیر قرطبي وګورئ در سره به وي تفسیر قرطبي د دغې آیت لاندې لیکلي وعلمناه من لدنا علما من خضر علیه السلام ته د خپل لورې علم ورکړی وه قرطبي تفسیر کې دا قید درته لګئ وعلمناه من لدنا علما ای علم الغیب ای علم الغیب من خضر علیه السلام ته د خپل لورې ورکړی و علما علم د غیبو دا قرطبي دا قید لګولی او دې ته ورته تقریبا اویا مفسرین کرامو مولوي
مولوی صاحبانو دا تعبیر کړی چې هغوی په علم د مخلوق باندې د علم د مخلوق نه تعبیر په چا سره کړی دی؟ په علم د غیبو سره. اطلاق په علم د مخلوق باندې د علم الغیب کړی دی او دی ویلي چې په علم د مخلوق باندې اطلاق د چا کیږي؟ د علم الغیب کیږي. اوس چې کله دیزي ته موږ او تاسې وکتلې چې اویا عمده مفسرین د هغې د جملې نه صاحب د تفسیر قرطبي دی په هغې کې لیکلي دي چې د علم د مخلوق باندې اطلاق د علم د غیب کیږي. ځینې طرف ته بیا راشو د فقهای کرامو داسې عبارتونه موږ او تاسې وګورو چې په هغې کې دا خبره کړې ده چې چا په علم د مخلوق باندې اطلاق د علم الغیب وکړه دا سړی کافر کیږي ورباندې په علم د مخلوق باندې به اطلاق د علم الغیب نه کوي. دوه قسمه عبارات زموږ او ستاسو مخې ته راځي زموږ او ستاسو د شریعت په کتابونو کې. نو چې دوه قسمه عبارات زموږ او ستاسو مخې ته راځي نو د دې معما نه ځان سره کم باسئ. که هغه عبارت ته ګوري چې فقها وایي چې په علم د مخلوق به اطلاق د علم الغیب نه کیږي او که چا وکړي نو هغه کافر دی نو دې اویو مفسرینو سره څه چل کوي چې دوی کړی؟ د قرطبي سره څه چل کوي چې سبب یې نوم په خوله اخلي؟ ابن کثیر سره څه چل کوي چې سبب یې نوم په خوله اخلي؟ مظهري سره څه چل کوي؟ د نورو مفسرینو سره څه چل کوي؟ او که چېرته وایي چې نه کیږي اطلاق ورباندې نو دوی کړی ولې دی؟ نو مولوي صاحبانو راځئ دا کم تفصیل چې په دې ځای کې موږ او تاسې په حمد کې وکړه همدغه تفصیل هلته م وکئ. وایي کم ځای کې چې اطلاق د علم الغیب په علم د مخلوق باندې شوی وایي مراد دې ځای کې د علم نه هغه صفت دی چې کم صفت د چا دی؟ د بندهتوب دی نه د خدایتوب. کم صفت د چا دی؟ بنده دی او دغه صفت دی. او کم ځای کې چې فقهاو نفي کړې ده چې دا به مخلوق ته نه ثابت دی مراد دې ځای کې هغه علم دی چې کم علم صفت د خدایتوب دی نه د بندهتوب. نو بنده ته د بندهتوب صفت ثابت وي او خدای تعالی ته د خدایتوب صفت ثابت وي نو چا چې اطلاق کړی دی نو د هغې اطلاق نه به کوم صفت مراد وي؟ د بندهتوب صفت مراد وي. او چا چې نفي کړی ده نو هلته به کوم صفت مراد وي؟ د خدایتوب صفت. نو مخلوق نه دا صفت نفي دی په هغه حیثیت چې صفت د رب العالمین کې او مخلوق ته دا صفت ثابت دی په دغه حیثیت باندې چې صفت د بنده کې. نو صفت د خدایتوب څه معنا؟ وایي علم رب العالمین لره ثابت دی. د الله تعالی ذاتی صفت دی چا نه دی ورکړی. استغراقي صفت دی په دې معنا چې په هر شي باندې شته په هر شي باندې شته یو شی هم د رب العالمین د علم نه بیرون نه دی. لا یعذبو قرآن کریم کې راځي د رب العالمین د علم نه د ذرې په اندازه یو شی بیرون نه دي. دا ټول شیان د رب العالمین په علم کې داخل دي. د الله تعالی په علم کې تجدد نه راځي. دی ازلی صفت دی قدیم صفت دی. څنګه چې الله تعالی قدیم دی صفت هم قدیم دی صفت هم کامل دی. او که چېرته دا علم مخلوق ته ثابت شه نو اوس فرق ته وګورئ. مخلوق حادث دی نو صفت به هم حادث وي. مخلوق چې دی مولوي صاحبانو دا خپله په خپل وجود کې مستقل نه دی نو صفات هم مستقل نه دي. د مخلوق دغه صفت چې د علم دی څنګه چې د ته وجود رب العالمین عطا کړی و همدقسې د مخلوق ته علم هم رب العالمین عطا کړی. صفت د ذاتي نه دی عطایي علم دی عطایي صفت دی. او بل مولوي صاحبانو دا علم رب العالمین ته ثابت و خو هغه استغراقي و محیط و داسې انداز کې صفت و چې د رب العالمین د ذات نه یو شی هم نه دی بیرون یو شی هم نه دی بیرون. او که علم مخلوق ته ثابت وي نو علم د مخلوق استغراقي و محیط نه دی. په ځینو شیانو باندې به وي او په ځینو شیانو به نه وي. کله به وي او کله به نو چې کله دومره فرقونه دي چې دا کم صفت خدای تعالی ته ثابت دی د علم هغه صفت د خدایتوب دی او کم صفت بنده ته ثابت دی دا صفت د بندهتوب دی. نو مولوي صاحبانو دې ځای کې اوس د شرک تصور ځکه نه کیږي چې شرک ماده د چا غواړي؟ د اشتراک. شرک ماده د چا غواړي؟ دا لکه مثلا دو شریکان دي کنه نو دو کسانو ته شریکان خلک کله وایي؟ دو کسانو ته شریکان خلک هغه صورت کې وایي چې راشي دوه کسه دي ویله کې 1 لک روپۍ به زه کم او 1 لک روپۍ به ته کې دواړه به په شریکه باندې یو موټر واخلو. په 2 لک روپۍ باندې دې کسانو موټر واخسته نو دې دوه ته شریکین ویلی کېږي او د دوی دا کار ته شراکت ویلی کېږي. او د دې شراکت یا د شرکت تعریف څه شی دی؟ نو شرلقاید کې او په نورو کتابونو کې تاسو ته راځي تعریف د شراکت دا دی ان یجتمع اثنان علی شیء واحد. شراکت دې ته وایي چې دوه کسان په یو شي باندې راغونډ شي او په دې یو شي کې د یو حیثیت نه په دې یو شي کې د دواړو حصه معلوموي.
د یو سړي پکې دومره حصه ده د بل سړي پکې دومره حصه ده. مثلا د 2 لک روپو سودا یو چا واخیستله نو په دې کې مولوي صاحبانو د یو کس حصه معلومه ده او د بل کس حصه هم معلومه ده، د دواړو حصه پکې معلومه ده. دې ته څه شی ویلی کېږي؟ شراکت. او که چېرته د یو سړي هلته صاحب خپل موټر ولاړ دی او د بل سړي خپل موټر ولاړ دی نو دې ته څوک شراکت وایي؟ نو همدقسې دا ماده د اشتراک ده. شرک به کوم صورت کې متحقق کېږي؟ دا تعریف ځان سره زده کوي. ان یجتمع اثنان علی شیء واحد، چې 2 کسه په یو شي باندې راغونډ شي. په دې ځای کې به موږ او تاسو د شرک تصور هغه صورت کې کوو چې دا شی یو وي او شی یو دی. څه معنا؟ یعنی دا صفت د رب العالمین دی. ما ته وګورئ، دا صفت د رب العالمین دی او د خدای توب صفت دی. د چا صفت دی؟ د خدای توب صفت دی. او ته رالګېدلې همدقه صفت د مخلوق ته ثابتوه، خو د دې حیثیت نه چې دا د خدای توب صفت دی نو دې ځای کې شراکت موجود شي. ځکه شی یو شه، شی یو شه، 2 دې په یو شي باندې راغونډ کړل نو دې ځای کې د شرک تصور موږ او تاسې کوی شو. او که چېرته ته رالګېږي ووایي چې رب العالمین ته ثابت و خو په یو حیثیت باندې او بنده ته ثابت دی خو په بل حیثیت باندې، نو دې ځای کې مولوي صاحبانو اشتراک راغی چې خدای تعالی ته ثابتې په یو حیثیت او بنده ته ثابتې په بل حیثیت. دې ځکه اشتراک راغی. نو چې اشتراک رانغی نو شرک نه متحقق کېږي. او چې څوک رالګېږي بیا دې شي ته شرک وایي. مولوي صاحبانو دغه خلک د شرک په مفهوم باندې نه دي پوه. یو او دویم دغه خلکو د الله تعالی او د بنده د صفاتو په منځ کې فرق نه دی کړی چې دا د خدای تعالی صفت دی او دا د بنده صفت. کله هم چې یو څوک رالګېږي او یو چاته مشرک وایي دې کې غټ اساسي او بنیادي غم دا وي چې دغه انسان د خدای تعالی او د بنده د صفاتو په منځ کې فرق نه کوي، دواړه یو شی ګڼي. او دا ظلم ځکه دی چې ما قدر الله حق قدره. او که ته راولګېدلې د خدای تعالی صفات دې بیل کړل او د بنده صفات دې بیل کړل، هغه ته دې په خپل حیثیت ثابت کړه او بنده ته دې په خپل حیثیت ثابت کړل، شرک رانغی. یو او دویم چې راولګېږي رب العالمین ته دې ثابت که هغه دې غیر وګڼه د هغه صفت نه چې کوم صفت بنده ته ثابت دی، نو شرک رانغی. چې شرک رانغی او په دغې مفهوم باندې پوه شوې نو د ډیرو مشکلاتو نه به اوځې. امت مسلمه به په معمولي ادنا خبرو باندې کافر کوي نه، بیا به د تکبیر د ټاپهمارۍ نه خلاص. او که چېرته یو څوک د خدای تعالی او د مخلوق په درمیان کې او دغه د صفاتو په درمیان کې سره فرق نه کوي او دواړه ورته یو شی ښکاره کېږي نو طبیعي ده په ادنا خبرو باندې بیا مسلمانانو ته د مشرکانو نسبتونه کوي. نو دغه فرق چې ستاسو په ذهن کې کېناسته ډېر مشکلات ستاسو په دې باندې حل کېږي. دا نن سبا چې په دې معاشره کې کومې خبرې رایجې دي او خلک پرې رالګېږي او بل ته مشرکان وایي او شرک او شرک او شرک، نو تاسو چې مفهوم د شرک په ذهن کې کېناسته او په دې الفاظو باندې پوه شي چې ګوره صفات خالق هم لري او صفات مخلوق هم لري او د دې دوانو صفاتو په درمیان کې فرق پکار دی، نو چې فرق مو وکړه نو انشاءالله تاسو بیا د دې شرک په میدان کې څوک په ادنا خبرو باندې مشرکان کوی نشي او نه چې دی په دې شیانو باندې بیا تاسو دوکه کېږي او نه امت مسلمه دوکه کېږي ور باندې. نو په دې خاطر باندې تاسو ته ما وویل چې لله کې لام للاختصاص دی، نو حمد چې رب العالمین پورې خاص دی. کوم حمد دی؟ حمد او کم حمد چې مخلوق ته ثابت دی نو هغه کوم حمد دی؟ کم حمد چې الله تعالی پورې خاص دی هغه د خدای توب صفت، او کوم حمد چې بنده ته ثابت دی هغه د بنده توب صفت. او د الله تعالی او د بنده د صفاتو په درمیان کې سره څه شی دی؟ فرق. معنا په اعتبار باندې سره هیڅ مناسبت نه لري. د داسې نورو ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ د الجامع دارالاحناف کابل یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ.